अस्सलाम वालेकुम मलगुरु पाकिस्तान सुपर लीग की PSL की او پدرپوري میچ شوی د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان ترمنځ او دغه علاوه نن پکې دوه میچونه دي. دغه میچونه چا دي او په کوم ټیمونو باندې دي او دغه علاوه په پوینټ ټیبل کې دوه ټیمونه د ټاپ پوزیشن باندې دي. دغه پوینټ ټیبل سره شریکوم او ویډیو را سره تر اخره وګورئ، پوره معلومات نه خبر شي او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان دغه میچ سکور کارت طرف ته اسلام آباد یونایټډ اولنی بیټینګ کړو، یو سل څلور څلوېښت باندې ټول ټیم اوټ شو، مقرره شل اورنل بولیو من رو پکې اته سکور کړی دي. سکور کارت تاسو ښکاري هیلث پکې دوه کړی دي، اغا سلمان پکې 250 کړی دي، د پکې ډېر خوندور بیټینګ کړی دی او جوړ پکې یو سل ویخ کړی دی، وزم خان پکې 14 کړی دی، اماد وسیم پکې 0 باندې اوټ شوی دی، شاداب خان یو کړی دی، فهیم اشرف پکې یو سکور کړی دی. ملتان سلطان بالینګ طرف ته کراو شو، ډیوډ ویلی په څلور اوورو کې شپږ شور کړی دي، ډېر ښه بالینګ کړی دی، یو وکټ یې اخیستی ده. محمد علي پکې نن بیا ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی، څلور اوورو کې 19 سکور ورکړی دي، 3 وکټ یې اخیستی دي او اول سټون په 3.4 اوورو کې 30 سکور ورکړی دي، کوم وکټ یې نه اخیستی. عباس افریدي بیا پکې ډېر خسته بالینګ کړی دی خپل ټیم دپاره، څلور اوورو کې 3 سکور ورکړی دي، 3 وکټ یې اخیستی دي. حسام امیر په څلور اوورو کې 6 سکور ورکړی دي، دا هم ښه بالینګ کړی، 2 وکټ یې اخیستی. ملتان سلطان بیټینګ طرف ته کراو شو، ډېر خوندور میچ شو. یو بال مخکې ملتان سلطان دغه سکور پوره کړل، یو سل څلور څلوېښت سکور کم سکور چې هغه هدف ملتان سلطان پوره کړو، یو سل پنځه څلوېښت سکور یې وکړل. محمد رضوان کم چې کپټن دی هغه پکې 3 څلوېښت وکړل، میلان پکې 0 سکور کړی دی. هندرکس پکې نن بیا یو بهترین انینګز کړی دی، 58 سکور یې کړی دي. یاسر خان پکې 8 سکور کړی دی. افتخار چاچا مسلسل ناکامیږي په دغه میچونو کې، په دغه PSL کې 8 سکور کړی دي، خوشدل شاه 3 کړی دي، ډیوډ ویلی پکې 9 سکور کړی دي. د اسلام آباد یونایټډ نسیم شاه په څلور اوورو کې 9 سکور ورکړی دي، 2 وکټ یې اخیستی دي. فهیم اشرف په 2 کې 15 ورکړی دي، سکور زیات ورکړی دي، کوم وکټ هم نه اخیستی. عبید شاه په 2 کې 15 ورکړی دي، هغه هم کوم وکټ نه اخیستی. اماد وسیم په څلورو کې 2 ورکړی دي، د بیا ډېر ښه بالینګ کړی دی، یو وکټ یې اخیستی ده او تیمال میلز په 3.15 اوورو کې 1 سکور ورکړی دي، یو وکټ یې اخیستی. او شاداب خان کوم چې کپټن دی د اسلام آباد یونایټډ هغه پکې څلور اوورو کې 15 سکور ورکړی دي، یو وکټ یې اخیستی. خو ملتان سلطان مینوال ته ډېر مبارک په دغه میچ ګټلو باندې او ملتان سلطان دغه میچ په 15 وکټو سره وګټو. نن پکې دوه ډېر خوندور میچونه دي، کراچي کینګز او پېښور زلمي ترمنځ دغه میچ 2 بجې دی او بل میچ چې دی ماښام 9 بجې دی، ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ دغه ډېر خوندور میچونه دي. دغه پوینټ ټیبل ته تاسو وګورئ، په پوینټ ټیبل کې دا ټیم په ټاپ پوزیشن باندې دی. ملتان سلطان ټیم 2 میچونه کړي، 2 نه ګټلې دي، 4 پوینټونه دي. په دویم نمبر باندې کوټا ګلیډیټرز دی، 2 میچونه کړي، 2 نه ګټلې دي او د دې هم 4 پوینټونه دي. نو دغه د اسلام آباد یونایټډ او د ملتان سلطان د میچ سکور کارډ نن میچونه پکې چا دي هغه مې تاسو شریک کړل، پوینټ ټیبل مې شریک کړو، د ویډیو کتلو ډېر من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او ان شاء الله د پوینټ ټیبل تازه اپډیټ به تاسو سره شریکو. د خیر سره د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.